دود او دستور. سړی پر راوتلو رډو سترګو خپلې پیغلې لور ته وکتل. یو ناڅاپه یې په پړېدلو غبرګو لاسو د هغې خوارې اوږې وڅنډلې. په رېږدېدلي غږ یې وویل: مرجانې مرجانې خبرې وکړه، یو څه ووایه. خو په زاړه توشک ستونې ستخ پرتې ځوان نجلۍ هېڅ نه ویل. یوازې خپلې نیمکشه اوږدې سترګې تر سر ولاړې تورې تنبې ته وچې نیولې وې او په ترې نیولې لاندنۍ شونډه یې داسې ښکارېده لکه د غاټول د ګل دوه رنګه پاڼه. د سړي شناوۍ اوږده ږیره د هغه راوتلې شوې اوږې په ملا کړپه کړه. ورو یې وویل: نن یې څومه ده؟ د هغه تر څنګ ناستې ښځې چې له ځان سره سوکه سوکه سونګېده وویل: شپږمه. او کله چې د خپل میړه ورمېږ د ځان خواته همداسې کوږ ولید زیاته یې کړه. ساده ټوخه یې و، بس یو دم له اخه ټوخه ولوېد. سړي د لاس په رېږدېدلو ګوتو د خپلې لور په رنګالوتې تندي پرته څاڅکې څاڅکې خوله چښتاړې کړه. د هغې پراخ تندی داسې تود و لکه د بل تناره څنډه. په ملنډو یې وویل: وینه مې ساده ټوخي زما د ګل غوندې لور داسې کړې لکه ژېړه پاڼه. وروسته یې وپوښتل: ډاکټر ته مو وروستې ده؟ ښځې د خپل خیرن ټیکري په پیڅکه خپل لانده بغور وچ کړل. ورو یې وویل: ګلدین د غونډۍ له کلي تعویز ورته راوړ. اخندزاده کتاب ورته کتلی و، ویل یې چې د پیري تاثیر ده. سړي په کاوړ خبره ورپرې کړه: ډاکټر ته مو وروستې ده که نه؟ ښځې خپله تېره پوزه پورته کش کړه. د چت دود وهلو پشتولانو ته یې وکتل. سوړ اسویلی یې وکیښ. ورو یې وویل: که سپین را باندې وایې تر دوا او درملو په دم او تعویز ډېره باور یم، او بل زه خو لیونی نه یم چې د خپلې یوازنۍ ځوانې جانې لور رنګ بد کړم. که یو ځل د ناروغي آوازه په ولس کې خپره شوه، بیا نو چاته د ښیښۍ تمه مه لره. ته به تر څو په پردی موټرواني کې په شپو ورځو ورک یې. لورکۍ به مو خدای جوړه کړي، که خدای کول په ولور به یې د دواړو لاړه تېره شي. سړي د خپلې لور د خولې له کونج نه د تازه بهېدلې وینې په لیدو داسې پوړېده لکه باران وهلې مرغۍ. په زحمت یې وویل: چټیات مه وایه. ښځې په ځوړند سر وویل: وایي چټیات به ولې وایم؟ زرڅانګې ته وګوره، ساده ټوخه یې و، خو چې پلار یې ډاکټر ته بوتله په ټول کلي کې اوازه شوه چې نجلۍ د سلاودق په ناروغۍ اخته ده. د کمبخت په ویښتو کې سپین ډکې له ورایه ښکاري، خو چا یې د کوژدنې په نیت د کور ور ونه ټکاوه. سړي چیغه کړه: چوپ شه کمعقلې ښځې. ښځې په وارخطایي سړي ته وکتل. هغې هېڅ کله د خپل خاوند له خولې نه دا ډول ویرونکې چیغه نه وه اورېدلې. سړی په منډه له کوټې ووت. د انګړ په دروازه کې د خپلې میرمنې د چیغو او کوکو په اورېدو سره لینګي بېسېکه شول. د دروازې په چوکاټ پورې لاس ونیو. څو شېبې همداسې پوړېدلی ولاړ و چې د مخامخ ګاونډي د کور دروازه خلاصه شوه. ورو نارینه غږ یې تر غوږ شو: ګل محمد استاده، خیرات خو به وي؟ سړي په داسې یوه غږ چې ډېر زګروي ته ورته و په زحمت وویل: ژر شه ډاکټر راوله. دا یې وویل او د کوڅې خواته ړنګ شو.